خوږې خبرې لیکوال صفي الله بهار. ګلاب کله هم نه وایي چې تږی یم، که چا اوبه ورکړې خو ښه، که نه پټه خوله مري. داسې زړونه هم شته چې که هر څو عزت ورکړې بیا به دې هم ښه ونه ګڼي، او داسې زړونه هم شته چې هر څو یې که ودردوې بیا به دې هم بد ونه ایسوي. ستا په غیاب کې له تا نه تر ټولو ښه دفاع کوونکی ستا اخلاق دي. هر لوی پاچا یو وخت وړوکی ماشوم و چې ژړل به یې، او هره ستره ماڼۍ یو وخت یوازې د ځمکې پر مخ نقشه وه. دا مهمه نه ده چې ته نن څوک یې، مهمه دا ده چې سبا ته به ته څوک وي. څوک چې له تیر څخه خوند وانخلي، راتلونکی کله هم رحم نه پرې کوي. په خپل ژوند کې دوه خبرې په یاد ولره: د سختۍ غصې پر مهال تصمیم مه نیسه، او د سختۍ خوشحالۍ پر مهال چاته وعده مه ورکوه. که چاته په یوازیتوب کې نصیحت کوې نو یقینا چې نصیحت ورته کوې، خو که د خلکو په مخ کې نصیحت ورته کوې نو په حقیقت کې یې شرموې. پر بالښت مه ژاړه ځکه چې ګټه نه کوي. پاڅه په جانماز په سجده کې وژاړه. الله جل جلاله به هرو مرو سختۍ در باندې اسانه کړي.